غونډې په دې برخه کې ښاغلي بشیر احمد ارماني صاحب ته بلنه ورکوم چې راسي تاسو ته خپل شعر ووایي. بسم الله الرحمن الرحیم. د غونډې په تالار کې ناستو شاعرانو، لیکوالانو، د قلم خاوندانو، د ادب مینوالو، د لرې او د نږدې راغلو قدرمنو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. تاسو د ټولو په اجازه اول د خپلې ټولنې له طرفه پیغام لرم. د کوټې مرکز ته په څېر مغزاباد کې د ادبي چینې غونډې ته د خوشحال ادبیون پیغام. خوشحال ادبیون ویاړي چې نن بیا کومه غونډه چې د ادبي چینې لخوا د پښتو د ودې او پایښت په سبب جوړه شوې ده، خدای جل جلاله دې زموږ د توجه او د پام وړ وګرځوي. ټوله پښتانه سره یو او د پښتو ژبې خدمت وکړي. خوشحال ادبیون د هر هغه چا غږ په مینه ورغبرګوي څوک چې د پښتو او پښتانه د ودې او یووالي په لار کې ګام پورته کوي. خوشحال ادبیون دا خبره کول ضروري او لازمي ګڼي چې د پښتنو بیلتون او بې اتفاقي د پښتو د ودې او پرمختګ په لار کې لوی خنډ جوړ کړی دی. د پښتو خدمت د پښتنو څخه بل هېڅوک په ښه توګه نشي کولی او هغه زړه به ډېر سپېڅلی وي چې د پښتو د خدمت سمندر پکې څپې وهي. نو موږ باید د پښتو او پښتنو د چوپړ په لار کې ځان د هیڅ ډول قربانۍ څخه ونه سپموو. پښتو او پښتون ته د خدمت او د پښتون د یو کېدو په هیله خوشحال ادبیون کوټه. اول یو څو شعر ستاسو په اجازه. تا په دسمال باندې د خپلو بنګړو شور تړلی، تا په دسمال باندې د خپلو بنګړو شور تړلی، په تورو زلفو د جنون که ادم خور تړلی. زه دې د حسن تصویرونه ګرځوم په زړه کې، تا مې په مخ باندې لاور څنګه د کور تړلی. چا فلسفه د تهذیبونو را څرګنده کړله، چا فلسفه د تهذیبونو را څرګنده کړله، چې د زردشت د نوم سره یې نوم د اور تړلی. او جګړه د دوو وروڼو په منځ کې لا توده روانه، مکار دښمن ورته په سوله کې پیغور تړلی. د سپوږمۍ د مخ رڼا وه په اوبو کې، د سپوږمۍ د مخ رڼا وه په اوبو کې، ملغلره بې بها وه په اوبو کې. په تفصیل د رودنیل باندې اګا یم، د فرعون د مرګ سزا وه په اوبو کې.
یونس هم ژوند د ماهي په نس کې تېر کړ د خدای داسې ابتلا وه په اوبو کې چې عذاب د نوح په قوم باندې نازل سو توره څنګه واویلا وه په اوبو کې خدای کعبه په خپل قدرت باندې ساتلې خدای کعبه په خپل قدرت باندې ساتلې ارماني ټوله دنیا وه په اوبو کې